د ژوند د روڼ سهار سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لمر لا نه دی راختلی، دا دی بس اوس خپل سر راپورته کوي. هغه قومونه چې موږ غلامان ساتي او دغه یې نیت دی چې موږ تل دوی ته غلامان واوسو، هغو 100 کاله 1.5 کاله 200 کاله مخکې چې کوم نصاب جوړ کړی د علم په صورت کې، د پوهې په صورت کې، دا په موږ کې موجود ده. موږ مسلسل دوی وایو علم موږ ته اسانتیاوې نه دي پیدا کړی. یو سړی چې علم وکړي هغه ملازم سي، نوکر سي. سهار به ټیک په 8 بجې ځي، حاضري به لګوي، ماپښین به 3 بجې چوټۍ کوي، بیا به راځي کور. په دا نور وخت به دی په دفتر کې تېروي، کار به کوي او دغه خلکو دپاره یې کوي چې چا نصاب جوړ کړی دی، چا موږ ته پوهه راکړې. تنخوا به یې څو وي؟ 40,000 50,000. او موږ وینو چې هر ځای دغه نارې دي، چیغې دي، علم حاصل کړي، علم ضروري دی، علم ژوند دی، علم پوهه ده. بې علمه سړی جاهل دی، بې علمه سړی چې دی هغه د ژوند په طریقه نه پوهېږي. او زموږ علم څه شی دی؟ زموږ علم 300 کاله هغه خلک، هغه مفاد پرسته خلک، هغه د انسانیت دشمنان خلک، دوی خپل ذهن ته، دوی خپل فکرونو ته د علم شکل ورکوي او په موږ کې تر ننه پورې د دوی کړه د دوی پوهه، د دوی علم ژوندی دی او موږ نن هم غلامان یو، سبا به هم غلامان یو. موږ ته علم د دنیا سرمایه‌دارانو خلکو رارسولی دی. زموږ سره چې کوم علم دی دا د دنیا سرمایه‌دارانو دغه نصاب جوړ کړی دی چې دوی خو له موږ څخه مړه سولو، ولاړو خاورې سو، لیکن موږ نن هم د علم په وجه د دوی غلامان. پښتون دا په نورو ژبو کې علم حاصلوي، په خپله ژبه کې دوی ته علم نه دی ورکول سوی. دوی ته ویل کېږي او ویل سوي دي چې پښتو د دوزخ ژبه ده او له پښتو ژبې دوی متنفر کړي دي. او دغه دنیا تعلیم یافته خلک شلی، اعلی تعلیم یافته خلک په حکومت کې دي، د حکومت نوکران دي. په پاکستان کې خو چې چا سیاسس کړی وي هغه د ګورنمنټ پالیسي او ټولې چارې مخته بیایي سیاسس. لیکن که موږ وګورو چې د دغه اعلی تعلیم یافته خلکو مخته موږ تباه او برباد یو. پښتانه میړه او ښځه پر یو پیج نه دي، خوشحاله نه دي، ورورګلوي کې مسله ده، په زوی پلار کې جنګونه وي، مسلې، یعنی ټول پښتون یو له بله متنفر دی، یو له بله غیبت کېږي، یو د بل په دښمني کې ژوند تېروي. زموږ بچیان چې اعلی تعلیم یافته سي شپه ورځ کتابونه ګوري او اکثره بچیان د هغو سترګې کمزوري سي، یعنی کتاب ته مسلسل شپه ورځ کتل دا د انسان سترګې کمزوري کوي. او زموږ ماشومان او ځوانان تاسو لیدلي چې ټول په عینه کې لګېدلي دي. یعنی موږ ډېر کتابونه وویل لیکن زموږ ژوند تباه سو، برباد سو، ورورګلوي ختمه سوه، همسایتوب ختم سو، تربورګلوي معنا دښمني، اکاګلوي معنا دښمني، ښځه او میړه خوابه دي، لور ته په وراثت کې برخه نه ورکو، لور په خپله خوښه نه ودوو، خپلې لورانې بد وکړو، ظلم وکړو، جنګ وکړو، خپلې لورانې او خویندې په بدیو کې ورکوو. زموږ مسلسل له بدبختیو او بدرنګیو سره مخه ده. زه کوشش کوم چې ویډیو مختصره جوړه کړم، لیکن دا د پښتانو ته چې ته خبره کوې دا په 1 منټ په نیم منټ یوه دقیقه نیمه دقیقه کې نه سوی کېدل. پښتانه ته به ډېر مثالونه ترې، ډېر ثبوتونه به ورکوې، بیا به نو دی ستا خبر ته غوږ نیسي. نو دا ویډیو که اوږده سي زه معذرت غواړم. د پښتنو لپاره به موږ اوږدې ویډیو جوړوو، دا په 2 خبرو سر نه خلاصوي. موږ د علم په نامه د خپلو بچیانو 14 کاله ضایع کوو او د ژوند تېرولو لپاره نور ډېرې طریقې دي، سلسلې دي. د دنیا ټول کامیابه خلک هغه بزنسمینان چې دي دا ټول هغه خلک دي چې هغه یا تعلیم ډېر کم کړی دی یا تعلیم په مابینځ کې پرېښی دی. زه دا منم چې حقیقي علم، حقیقي پوهه هغه قرآن پاک او حدیث دی او موږ پښتانه دا خو وایو لیکن عمل نه پکوو. او له دې بعد چې کوم کتابونه د ویلو دي هغه کیمستري، فزیکس، بیولوژي او میت دی، یعنی ریاضي، دا فارمولې دي. دا د علم دی چې په دې کې د درواغو هېڅ ګنجایش نشته. دا داسې دی لکه 2 2 4 4 4 8 او له 8 2 وباسې نو 6 پاتې سو. دا فارمولې دي، په دې کې درواغو هېڅ ګنجایش نشته. تقسیم ضرب منفي، یعنی دا زموږ ضرورت دی. او نور چې کوم په بستو کې زموږ کتابونه دي دا ټول غیر ضروري دي. نور علم چې موږ وایو، نوره پوهه چې موږ اخلو دا زموږ سراسر تاوان دی. زموږ بچي په تعلیمي ادارو کې خپل 14 کاله 13 کاله 20 کاله ضایع کړي، لیکن هغه د دې ټولنې لپاره په ګټه نه وي، په تاوان. اکثره د خپل جیب لپاره کار کوي، غواړي چې د دنیا ټول وسایل خپل ځان ته، خپل جیب ته واچي. نو زه دا وایم چې علم
د علم په نامه پښتانه غلامان پاتې شوي دي او مزید به غلامان ساتل کېږي. د علم په نام باندې موږ 300-400 کاله مخکې چې کوم هغه ظالمانو جابرانو چې موږ غلامان ساتل، د هغو خوی بوی د هغو فکر موږ وایو او دغه مطابق ژوند تېرو چې موږ تباه او برباد یو. موږ ته چې کوم نصاب جوړ شوی دی دا نصاب زموږ سراسر په تاوان کې دی، زموږ په ګټه نه دی، دا د نورو خلکو په ګټه دی. ولې دا نصاب موږ تقسیموي، موږ له خپل خوی بوی جلا کوي، موږ فکري بدلوي او موږ د قدرت او له فطرت لرې ساتي. لوی خبره دا ده چې پښتانه ته باید نوی نصاب جوړ شي. نوی نصاب هغه د پښتانه د خوی بوی مطابق د کلتورو د ژوند د تاریخ مطابق یو نصاب جوړ شي چې پښتون خپل ځان پکې پیدا کړي.